د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي د افغانستان د حکومت معلومات ښایي چې داعش او ځینې نورې ډلې د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې فعال مرکزونه لري چې دا د کابل حکومت لپاره د اندېښنې وړ ده. متقي له هیوادونو غوښتي چې د نشه یي توکو امنیتي موضوعاتو په اړه خپلواکې څېړنې ترسره کړي. نوموړي ټینګار کړی چې افغانستان کې هیڅ ډله شتون نه لري چې له دې خاورې نورو ته ستونزې جوړې کړي. بل پلو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هند ته د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر سفر ته په اشارې سره ویلي چې اوس مهال د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې نه دي. څو مهمې پوښتنې په مسکو فارمټ کې د ښاغلي متقي څرګندونې څومره اړینې وې؟ د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې د څه په معنا دي او کله به د اسلامي امارت او پاکستان اړیکې له تقابل څخه تعامل ته بدلیږي؟ عزتمندو لیدونکو ستړي مشئ، وخت په خیر. څېړنې ته ښه راغلاست. خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي او پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ صاحب. زه یوسف خان لالی یم. اندړ صاحب سړی مشه، وخت په خیر. خپرونې ته هم په خیر راغلی. اندړ صاحب، د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې داعش د سیمې په هیوادونو کې پټن ځایونه لري او داسې ځایونه لري چې دوی هلته ټرین کیږي په ټوله کې یا تربیه کیږي یا هم روزل کیږي. فکر کوئ چې دغه هیوادونه کوم هیوادونه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ورور لالی صاحب تاسو ته او خپلو درنیو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لومړی خو باید ووایم چې دا د روسیې فدراتیف جمهوریت لخوا څخه یو لوی اقدام و چې افغانستان هم د فارمټ د مسکو غړی اعلان کړ او دوی وکولی شو چې زموږ د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي ته بلنه ورکړي او هلته ګډون وکړي تر څو د افغانستان د اوسني وضعیت حقیقي انځور نړیوالو ته وړاندې شي. ما د ښاغلي متقي صاحب ټولې خبرې واورېدې، ډېرې په وضاحت او شفافیت سره، او ټول هغه په بېلابېلو برخو کې ګزارشونه وړاندې کړل. خو دا خبره ډېره مهمه وه چې طالبان خو 4 کاله کېږي چې افغانستان کې واک لري، ولیکن داعش او دا نورې ډلې یا په ټوله سره تروریزم دا 40 کاله کېږي چې په دې سیمو په هیوادو کې شتون لري. نو دا په دې معنی چې دوی ته وښودله چې ډېر ځینې نور هیوادونه دي چې هغه داعش ته بکي. ګورئ، دا داعش څخه ډېر هیوادونو ناوړه ګټه پورته کړې ده. داعش په افغانستان کې کوم مذهبي، دیني، کلتوري، قومي ریښې نه لري. دا یو بهرنی سازمان ده چې د نړۍ قوي استخباراتو جوړ کړی ده او ډېره ښه خبره شوه چې زموږ چارواکو هم خپل غږ نړیوال ته واوروه، لکه تل چې په موږ باندې دا ګاونډیان او ځینې نور هیوادونه تهمتونه کوي چې په افغانستان کې داعش روزل کېږي یا تمرین ځایونه شته. نن ورځ په ډاګه سره اعلان وکړ چې داسې نور هیوادونه دي چې هلته تمرین ځایونه لري او افغانستان ته خطر ده. واقعا چې افغانستان د توریزم دا 15 کاله کېږي ښکار شوی ده او بېلابېلې ډلې ډېر هیوادونه چې زموږ ګاونډیان هم لکه پاکستان، ایران، همداسې د مرکزي اسیا ځینې هیوادونه پکې ګډون لري. هغوی موږ ته تورستي ډلې رالیږلي، زموږ هیواد یې وران کړی ده. موږ ته لوی لوی خطرونه دي. دا یو ډېر ښه اعلان و چې ښاغلي متقي صاحب نړیوالو ته وکړ. صحیح. اندړ صاحب، ښاغلي متقي همداراز ویلي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد لپاره خطر نه ده، بلکې په ځلونو هم اسلامي امارت د اسلامي امارت ویاند او نورو چارواکو دا خبر کړې ده. فکر کوئ چې د مسکو فارمټ په ناسته کې د ښاغلي متقي دغه څرګندونې به څومره د اسلامي امارت مشروعیت نور هم ډیر کړي او نور به هم هیوادونه دې ته وهڅوي چې اسلامي امارت په رسمیت وپیژني؟ مننه کوم. اوس خو په نړۍ کې بیا نړۍ 2 قطبي شوې ده، شرقي بلاک او غربي بلاک. زه باور لرم چې شرقي بلاک مشري د روسیې په لاس کې ده او روسیې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی ده او داسې ورو ورو به ډېر نور هیوادونه هم چې په دغه بلاک پورې اړه لري د افغانستان اسلامي امارت به په رسمیت پیژني او د افغانستان اسلامي امارت اوس هم ډېرې اړیکې لري. همدا اوس د غربي هیوادو سره ډېرې اړیکې سمې شوي دي. تېر ورځ د آلمان حکومت هم اعلان وکړ چې د اسلامي امارت له استازو سره دوی خبرې کړي دي او خبرو ته حاضر دي. همداسې تاسو وینئ چې امریکا هم کله زور کار کوي او کله بیا د تکتیکونو لارې مخکې راځي. یعنی داسې نشي کېدلی چې
اسلامي امارت یا د افغانستان اوسنی حکومت به تل په انزوا کې ځکه دلته نړۍ باید لکه څنګه چې روسیې فکر کړی د افغانستان د 40 میلیونو اتباعو په فکر کې چې دلته بشر ژوند کوي دا خو دوی د بشر د حقوقو ادعا کوي ښاغلي متقي صاحب هم اعلان وکړ چې کچېرې موږ په د 4 کلو کې د سیاسي او اقتصادي تحریمونو لاندې نه وای موږ به لا نور ډېر پرمختګونه کړي او دا یو واقعیت ده کچېرې دا تحریمونه لري سي په افغانستان کې هم ډېر د خلکو وضعیت خشي او په اسلامي امارت بم نور ښېګڼې خلکو ته راولي داسې نشي کېدای چې هم موږ غواړو په انزوا کې وساتي او هم بیا تحریمونه ولري او هم د افغانستان د اسلامي امارت نه ډېر خواستونه هم ولري داسې نشي کېدای باید نړیواله ټولنه په ټوله کې د نړۍ هیوادونه هغه باید په منظمه توګه فکر وکړي او د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د اسلامي امارت سره هغه پخوانی رابط برته جوړ کړي. صحیح اندر صاحب تاسو د خپلو خبرو په منځ کې ویل چې روسیه د شرق بلاک په رهبرۍ کې د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی دی. د شرق بلاک کې نور ملکونه هم شته دي مثلا چین مثلا بیلاروس یا هم هغه نور کوم پخوانی د شوروي اتحاد غړي چې ازبکستان تاجکستان قرغیزستان ازبکستان او ډېری نور هیوادونه دغه هیوادونه به کله اقدام کوي د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې لپاره؟ ښاغلی لالی صاحب زه خو لومړی وایم چې په افغانستان کې نږدې 15 لسیزې جګړه وه ډېر قوي یرغلونه تېر شوي دي افغانستان کې هم داسې نه ده چې هر څه جوړ د اسلامي امارت ټولو د افغانستان د خلکو مشکلات ته رسیدګي نشي کولی زه غواړم چې البته وړاندیز کوم چې اسلامي امارت په ټوله کې د افغانانو منځ کې د یووالي لپاره هڅې وکړي او داسې قوي حکومت چې همدا اوس دی دا لا هم قوي کړي او افغاني اسلامي حکومت چې ټولې خواوې پکې راشي موږ د نړیوالو په فرمایش سره په بهر کې حکومتونه نه جوړو نه د هغوی په فرمایش باندې خپل حکومت ولیکو بلکې د افغانانو یووالی چې دښمنانو موږ په فرقو په قومونو په سمتونو ویشلي یو په احزابو ویشلي یو دا باید ټول یو سي اسلامي امارت هم کورنۍ دنده لري چې ترسره کړي اما نور موږ نشو کولی چې موږ خوشحاله سو چا په رسمیت وپېژندلو همدا اوس دوی مجبور دي بیا یې دونه کومه چې ښاغلي متقي صاحب ویلي چې د افغانستان سره ښې اړیکې ساتل د ټولو هیوادو په ګټه ده ځکه افغانستان په داسې جیوپولیټیک موقعیت او ترانزیتي لاره کې پروت دی چې د دوی ډېر مناسبات جوړېدی سي دوی موږ ته اړتیا لري موږ څومره چې اړتیا لرو دا هیوادونه له موږ نه زیات دوی موږ ته اړتیا لري نو په دې حساب ویلی سم چې موږ باید په دې خوشحاله نه سو چې چا په رسمیت وپېژندلو دا د نړۍ سیستم ده موږ یو 15,000 کلن هیواد یو او دلته دوی نشي کولی چې موږ په تل په عاشه کې وساتي او یا هم په انزوا کې وساتي بیا نو د دوی دغه نارې سورې چې بشر حقوق دي او دلته د انساني حقوق دي دا خو بیا ټول هېڅ دي دلته ګورئ افغانان په ډېرو ستونزو کې دي دا اوسني مشکلات داسې نه دي چې طالبان راوستي دي دا د 50 کلونو حکومتونو چې دلته تېر شوي دي او دغه شرقي بلاک او غربي بلاک چې زموږ په هېواد باندې یرغل کړی ده دا د ټول د دغو ظلمونو د دوی او د دغې د خرابو سیاستونو او د دوی د اشغالونو زیږنده دا اوسنی حالت اوس هم موږ باید ډېر خوشحاله سو چې یو سرتاسري امنیت شتون لري افغانان نه وژل کېږي او هغه ډلې ټپلې چې استخباراتو او د ګاونډیو لخوا په ځانګړي ډول د پاکستان لخوا همدا اوس په کوټه په وزیرستان کې د پولیسو په جامه کې تمرین ورکول کېږي داعش دا نور هېڅ زړه نشي کولی چې افغانستان ته رادننه سي په آن واحد کې د افغانستان د اسلامي امارت امنیتي ځواکونه هغوی سرکوبوي وژني او هغوی تخریبي اعمال ډېر نشي ترسره کولی نو ځکه ویلی سم چې که چیرې موږ په ارامه پرېږدي هم به تعامل جوړېږي او هم به د افغانانو لپاره ښېګڼه راوړي ما ته د خپلو افغانانو حالت او ښه وضعیت دا ډېر مهمه ده ما ته د ګاونډیو چې لکه متقي صاحب چې ویلې دا 40 کاله کې توریزم ده دا بې تعریفه توریزم چې هر هېواد هر بلاک غربي شرقي بلاک کې د خپلو منافعو لپاره استعمالوي نو د تاسو یو خبره ډېره مهمه وه چې په شرقي بلاک کې خو چین هم ده چین له موږ سره له پخوا نه ډېرې اړیکې سمې کړي دي او نه رسمیت ورنه پېژني اندر صاحب اړیکې سمېدل یوه برخه د خبرو رسمیت ورنه پېژني یعنی رسمیت تاسو ته خپله چین 20 کاله په رسمیت وپېژندل شوی خپله د امریکا سرمایه‌دارانو په نه زما موخه اندر صاحب دا وه چې
چین ولې اسلامي امارت یو خو هغه ډیفاکټو ډول وي، یو ډیجور ډول وي، په هغه ډیجور ډول باندې یا په هغه اصلي رسمي اړیکو باندې ولې اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني؟ خو منتظر به اوسو، دا به مو شي د نړۍ ډېر هېوادونه په رسمیت وپېژني. خو بیا یادونه کوم چې زما لپاره ډېر مهمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د خپلو خلکو قوي مشروعیت چې هغه که په بهر کې په داخل کې دي خپل افغانان سره یو جوړجاړی وکړي، تر هغو نړۍ ته وښیي چې افغانان یووالی لري، یو افغاني اسلامي حکومت د همدا اوس دلته اجنبیان نشته، نو تاسو ولې موږ په رسمیت نه پېژني؟ اوس خو تاسو وینئ چې تازه په بهر کې ځینې داسې ډلې ټپلې هغه چې د پردیو په استخباراتو باندې لوبیږي، حکومتونه اعلانوي، غالمغالې اچولی ده، جلسې کوي، غونډې کوي. دا کار که موږ پوهېږو چې دا نتیجه نه ورکوي، خو نړۍ ته هم یو سور شین چراغ ورکوي چې هغوی هم منتظر شي چې دا څه وضعیت افغانان ولې نه جوړېږي. نو د دې لپاره ویلی سم چې موږ خپل افغانان باید لاس په کار شو. زموږ لپاره دا هېواد نه امریکا جوړولی شي، نه روسیه، موږ لیدلي دي، نه چین. دا په خپله د افغانانو په موټي جوړېږي. که چیرې موږ یووالی وکړو او دلته یو داسې حکومت ولرو چې د ملګرو ملتونو چوکۍ خپله کړي او ګاونډیانو نورو ته لکه څنګه چې په بار بار اعلان شوی دی چې د افغانستان خاوره د هېچا په ضد نه استعمالېږي او هماغسې په رښتینې توګه ورته ځان وښیو، نو تاسو باور وکړئ چې د نړۍ ټول هېوادونه حتی له پخوا نه زیات، پخوا خو موږ یو 80 هېوادو په رسمیت پېژندلو، اوس به هم په ملګرو ملتونو کې 190 هېوادونه غړي دي، دا به هم ټول په رسمیت پېژني. ځکه موږ څه ګناه کړې ده چې دا 50 کاله وژل کېږو، مهاجر کېږو، وطن هم رانیږي، وطن هم لوټېږي، هر یرغلګر راځي چلوي، څه ګناه کړې ده. ډېره زیاته مننه اندړ صاحب. بحث ته به دوام ورکوو، وروسته یوې لنډې دمې. عزتمندو لیدونکو لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. د بحث دوام ته ښه راغلاست. اندړ صاحب، اوس به راشو پاکستان ته. د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې نه دي. ښه، دا کومه نوې خبره نه ده. پاکستان په دې 15 لسیزو کې د افغانستان په خلکو باندې ډېر ظلمونه کړي دي، البته د بادارانو په زور یې په خپله پاکستان او دغه هېواد چې پروژې حکومت لري دا د انګریزانو لوري جوړ شوی، نیمه زموږ خاوره، نیمه د هند خاوره ده. زموږ نیکونو د سوټیو په زور مسلمانان کړي دي او دوی داسې تاریخ نه دی چې له موږ سره ظلمونه وکړي. خو متاسفانه چې اشغالونو د شوروي اتحاد او همداسې د امریکا دوی ګټې پورته کړې. نو پاکستان خو هغه هېواد ده چې څو موده مخکې لوی درستیز ویلي وو چې د پاکستان یو تبع موږ د ټول افغانستان له خلکو سره نه برابر وو. دا خو موږ سره دښمني لري. اوس چې د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي هند ته سفر وکړ، نو پاکستان خو به خود وربلېږي. کله چې هند خو قوي شوی دی او کله چې افغانستان خپل اړیکې سمې قوي کېږي، پاکستان به لکه د ژرندې میچنه. اندړ صاحب، ولې ستاسو په خبره ته په کتو ولې پاکستان دا حس او احساس نه لري چې افغانستان یو خپلواک هېواد دی او خپلواک حکومت لري او د بهرنیو چارو وزیر کولی شي هر هېواد ته لاړ شي؟ خو دوی ډېر خوبونه لیدلي وو. دوی هم هڅې کوي امریکا ته ویزاري کولې، نورو هېوادو ته چې د افغانستان وضعیت موږ ته راوسپارئ او دوی دا هڅې کړي دي په ملګرو ملتونو کې. تاسو وینئ چې هڅې کامیابه نه شوې، بیا د ټي ټي پي یا نورې ډلې ټپلې د افغانستان په اسلامي امارت او د افغانستان په خلکو تپي. دوی ډېر هوسونه لري، ډېرو کې پخوا کامیاب شوي وو، هغه فکر یې بیا کړی وو ځکه استفادې یې کولې د ډېرو افغانانو نه. اوس افغانان ورته هوښیار شوي دي او دا د دوی مشران چې په هر سټیج کې درېږي په موږ باندې تخت و تاز کې دا هیڅ ځای نه نیسي. پاکستان د ورانېدو په حالت کې ده. کله چې د هند سره دوی دغه نشي ویلی، افغانان هم اوس یو سرتاسري امنیت لري. د افغانستان تاریخ معلوم ده، افغانانو د دوی باداران لکه انګریزان او امریکا د دوی نیکه ده، دلته یې را په ګونډو کړي دي. موږ یو آزاد مستقل هېواد یو، دا زموږ خپل منځي ستونزې شته، حکومت کې به هم ستونزې وي، خو هیڅ کله به د دغسې یو ګوډاګي د یو غلام هېواد تر سیوري لاندې نور موږ رانسو، ځکه چې موږ اوس په داسې وضعیت کې نه یو چې زموږ استازي چې بهر ته ځي له دوی نه به اجازه اخلي. هغه یو وخت چې د دوی د استخباراتو رئیس
زموږ داسې ولسمشرانو چې په سیاست نه پوهېدل دلته ارشد مشاور مقرر کړی زموږ وسوال پوځ 200 کلن وسوال پوځ یې وران کړ زموږ هر څه زموږ بهرنۍ پالیسي ټکنۍ کړله موږ ډېر نړۍ کې بدنامه کړي افغانستان کې مخدره موادو اوج ته رسېدلي وو دلته هر څه کرل کېدل زموږ نوم په نړۍ کې بد و اوس پاکستان خپل داسې سون سره مخامخ د چې هغه سیاسي دي اقتصادي دي امنیتي دي چې یوه لحظه هم ارامه نه دي ولسونه پسې راجګ دي همداسې دوی سیاسیون په بد حالت کې دي کله امریکا ته ځي کوي تاسو ولیدل چې په ډېرو په دا وروستۍ غونډه د ملګرو ملتونو کې د پاکستان د لیونی لومړی وزیر شهباز شریف چې اصلا د ولسمشر به ورته فکر نه و د به لاس ورکوو هغوی به مخ بلې خوا تړو د خپل ویره چې زه هرې واته تلیفون کومه زما تلیفون نه جګوي قرضونه غواړي پاکستان په بد حالت کې ده پاکستان کوشش کوي چې د افغانستان وضعیت بیا په انزوا کې وساتي او خراب لور ته بوزي تر څو دوی بیا کمیشن نه واخلي له خدای دا غواړي چې افغانستان کې جګړه وي خو دا ارمان باید دا وری د دوی سیاسون او د دوی د بادران پنجابیان او تر انګریزانو پورې ګور ته ورسره ویسي صحیح اندر صاحب ډیری تحلیلګر شنونکي دا تحلیل کوي چې که د پاکستان کورنۍ وضع سموي یا په ټوله کې کوم حکومت چې هلته حاکم دی یعنې د نواز شریف د ګوند دا هم ډېر نقش لري د اسلامي امارت سره د تعامل سره یعنې دوی وایي چې که ښاغلی خان په قدرت کې وای نو بیا به هر څه تغییر وای د دواړو هیوادونو ترمنځ به تعامل و ورورولي به وه تجارت به و اړیکې به سره سمه وي آیا تاسو هم په همدې باور هستئ که ښاغلی خان په قدرت کې وای هغه لومړی وزیر وای نن به حقیقت یو بل څو مننه کوم ښاغلی لالی صاحب یو کس یا یو شخص هیڅ څه نشي کولی موږ ولیدل د خان لومړی وزیرتوب هم موږ کتلی ده هسې نه ده زما په پاکستان باید په عمق د استراتیژي کې د دوی حکومتونه چې البته حکومت خو یې صلاحیت نه لري د فوج او د استخباراتو په لاس کې د افغانستان په هکله باید بدلون راولي او د پاکستان شریف خلک چې موږ هغوی ته ورونه وایو البته حکومتونه یې ظالم دي په دوی هم ظلم کوي په موږ هم ظلم کړی ده دا عام خلک باید واک ته ورسیږي هغه که بیا هر څوک ټاکي فکر کوم چې د افغانستان لپاره به ډېر ښه او د افغانستان اوسنی امنیت د افغانستان ښه اقتصاد لومړنی مثبت اغیز به په پاکستان وي که دوی پوه شي خو دوی غلام هېواد د دوی په خپل واک کې نه دي زموږ خاوره کله بمباردوي کله زموږ لارې بندوي دا ټول د دوی باداران انګریزان او امریکایان قومنده ورته کوي چې دغسې عمل ورته اجرا کوي د دوی د خلکو خواست نه ده حتی ځینې سیاسیون مخالفت کوي نو ویلی سم چې دلته باید په عمق د استراتیژي کې بدلون راسي دوی خوبونه چې افغانستان به د دوی پنځمه صوبه او یا به د افغانستان مادنونه د افغانستان خارجي سیاست د دوی په لاس کې دا د نور په یخ باندې ولیکي او لمر ته لیکي افغانان نور د نړۍ سره ورځ په ورځ سیالېږي د افغانستان همدغه ملایان چې دوی به فکر مې ورته کوو داسې امنیت یې راوسته او په خپل واک سره د امریکا سره هم غږېږي د روسیې سره هم غږېږي چین سره هم غږېږي پاکستان د خپل قرضونه خلاصوي صحیح اندر صاحب د کابل او اسلام آباد اړیکې به کله د تقابل څخه تعامل ته تبدیلیږي کله چې موږ دومره نورم ښه شو افغانان چې تر اټکه او ملګریو تر کشمیر خپل خاور ونیوله نور د پنجاب یو کوچنی هیواد بي هغه هم که هند خپل خاوره غوښته وغواړي نور به پاکستان د نړۍ په نقشه کې وجود نه لري نور به راکارېږي تر څو چې د ډیورنډ د کرښې موضوع نه وي حل شوي او هغه غاړې پښتانه چې 50 میلیونه دي دوی خپل حقوق نه ترلاسه کړي د افغانانو به د پاکستان سره جوړ کړي که څه موږ دا دعوه نه ده کړې موږ له دوی سره وري غواړو دا دوی داسې چغې وي نارې وي هر حکومت ته د دوی حاکمانو دا زړه دوسیه راوړاندې کړی چې د ډیورنډ کرښه امضا کړه او هر حکومت ته زموږ مخالفین روزي دسیسې جوړوي او په نړیوال سټیج کې تهمتونه ورباندې کوي په داسې حال کې چې موږ ارامه ناست یو موږ د دوی په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوو ولیکي همدا ملتونه چې اوس یو واحد ملت لري سندان پنجابیان بلوچستان همداسې پښتانه دي سره یو کې که چیرې دوی وکولی شي یو حکومت ولري زموږ په کورنۍ چارو کې مداخله نه کړه موږ به هم دا کرښه فرضي کرښه ګڼو هر وخت چې پښتنو بلوچو په خپل اقدام وکړي پښتونستان آزاد پښتونستان جوړو او یا د افغانانو سره جګړه مهرباني موږ خو دوی سره کوم خنډ جنجال وسره کړی نه ملګري ملتونو ته عریضه کړې ده دا دوی دي چې ډار شوي دي چې دلته پښتانه په خوا کې ورته جګړې بلوچستان
منظم جهاد کوي، سندیان ناراضه دي او دلته افغانستان کې قوي حکومت افغاني حکومت راغلی ده، دوی په ډار کې دي هرې خواته لاس اچوي، په افغانانو باندې هر راز تهمتونه باندې افغانان دې هوښیار سي، پخوانۍ تربګنۍ دې لرې کړي، د هر دښمن لپاره، نه د پاکستان لپاره بلکې د ټولو لپاره، نه یوازې د پاکستان لپاره، د امریکا د روسیې که نور هېوادونه پیدا کېږي، موږ باید یووالی ولرو، په دې کې هم ګټه ده، دا زموږ پرمختګ ده، دا زموږ دښمنان که داخلي دي که بهرني دي له ناکامۍ سره په کلکه سره مخامخ وي. صحیح. په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي امیر خان متقي هندوستان ته هم سفر کړی و. فکر کوئ چې هندوستان د افغانستان لپاره یو ښه دوست دی؟ دا د پاکستان پروژې حکومت 88 کاله کېږي چې انګریزانو په زور سره ساتلی حکومت هم نه ده بلکې یو پروژه ده. موږ له هندوستان سره 15 کلن مشترکات لرو، که هغه عنعنوي دي که اقتصادي دي که تجارتي دي. دا کله چې د پاکستان و زموږ ټوله راکړه ورکړه له هند سره خلک به په پښو تلل، په اسانو به تلل، په فیلانو به تلل. زموږ ډېرې ښې اړیکې دي، هلته 200 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. زموږ ډېر یعنې هندوستان د افغانستان دوست دی اندر صاحب ستاسو د خبرو کاملا اصلا دا سیاست کې بیا یوه نیوکه په هندوستان اندر صاحب دلته په ډېرې بښنې سره اندر صاحب په ډېرې بښنې سره یوه نیوکه دلته په هندوستان باندې دا ده چې په داسې وخت کې چې افغانان اړتیا لري نه صحي ویزې ورکوي نه تجارتي ویزې ورکوي او په ټوله کې د تحصیل هم هغه کوم افغانان لپاره د دوی کوم بورسیې یا سکالرشیپونه چې هغه یې هم بند کړي دي. ما ویلې په سیاست کې دوستي دښمني نشته، هر څوک خپلې منافع ګوري، خو د هندوستان له دوستي نه چې موږ تاریخي وڅېړو موږ سترګې نشي پټولی. دا باید دوی سیاست یې، خو فکر کومه چې د پاکستان نه په زر وارې چې اصلا په 1998 کې چې کوم قرارداد شوی دی چې د ډیورنډ کرغړنې کرښې دواړه خواو افغانان به تګ راتګ به بې ویزې، تاسې وګورئ چې اوس یوه ویزه په $40,000 دا تورمخی پنجابی په موږ خرڅوي، ولیکن هند خو په $40,000 نه خرڅوي، خو خپل مشکلات ته وګوري او یا کوم ډیپلوماسي چې لري په دې حساب باندې به کله کله بندیزونه ولي. په ټوله کې موږ باید کینو چې موږ د خلکو نه خیرات وغواړو. که چیرې موږ قوي کېږو په افغانستان کې، افغانستان اسلامي امارت نورې اړیکې هم سموي، زموږ به د پخوا په شان چې المان ته ویزه بې ویزې افغانان تلل، همداسې جاپان سره موږ اړیکې درلودې او هند ته خو موږ ضرورت ویزې ته نه درلوده. دا اړیکې باید موږ هم سمې کړو، زموږ لپاره هم کار پکار ده. موږ داسې ونه کوو چې افغانان فکر کوي چې پیسې به نړیوال له اسمانه ورته اچوي کورو ته او یا هم اړیکې به هغوی سموي. خپل افغانان باید ډېر کارونه وکړي. د افغانستان اسلامي امارت ډېرې دندې لري چې ترسره کړي تر څو د نړۍ سره څنګه سازش وکړي. تاسو وګورئ پاکستان په ډېره بده حالت کې ده، خو د دوی لومړی وزیر هرې خواته سفرونه کوي. دا سفرونه دا اړیکې کېدای شي زموږ هم چارواکي لا ګړندۍ کړي، که څه هم ډېر بندیزونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورباندې شته، خو باید موږ هڅې وکړو چې هغه چارواکي چې د تحریم لاندې دي هغه باید ډېرې هېوادو ته ولېږو، اروپا ته راسي، کینی خبرې وکړي، تر هغو موږ د نړۍ همکاري او دوستي همداسې مرستې راخپلې کړو. درست. اندر صاحب په 2 دقیقو کې ډېر لاند حل لاره څه ده، پیغام څه دی، څه باید ترسره شي؟ حل لاره خو واضح ده چې دغسې هېواد کې چې 50 کاله کې جګړه شوې نو نړۍ باید رادانګلې وای، دوی باید د ضدیت پر ځای باندې باید د افغانانو سره مرستې کړې وای، ځکه که چیرې دوی د موږ سره مرستې ونه کړي، د افغانستان د اسلامي امارت سره جوړښت ونه کړي، نو افغانان به هجرتونو ته مخ کړي، ډېر هېوادونه د موږ سره په عذابېږي او ډېر به بیا له ستونزو سره مخامخ کړي. او یا هم خدای مکړه که دوی چیرې موږ ډېر په انزوا کې ساتي او ډېر په تحریمونو کې ساتي، داسې استخبارات شته چې ډېرې پیسې مصرفوي، زموږ د خلکو نه د فقر نه استفاده کوي، سربازګري کوي، په نړۍ کې تورستي ډلې به ډېرېږي یا د هېڅ سیمې امنیت ته یو ګواه کېږي. دا به بیا ګناه د دغه نړیوال ټولنې په غاړه وي، ځکه افغانان یې په یو قلا کې بندي پرېښودل او مجبور یې کړل چې هرې خواته وتښتي، له هرې ډلې سره یو ځای هم شي. په ټوله کې موږ ته پکار ده چې افغانان یوه لویه داسې لویه جرګه سره جوړه کړي، یووالی ښکاره کړي او د خپل بهرنی سیاست لا قوي اعلان کړي نړۍ ته، په کورونو کې هم ډېر کارونه وکړي. تاسو بیا وګورئ چې زموږ اړیکې به ډېرې پراختیا ومومي او دغه هېوادونه چې په موږ تخت و تاس کوي، د دروغو تهمتونه کوي، دا به ټول له منځه ځي او افغانستان به په خپل هغه
اقلیمي وضعیت کې په خپل سیاسي وضعیت کې یو ښه هیواد د سیاسي او پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ صاحب په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندوی یم. عزتمند لیدونکو د نن څېړنه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.